السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ویډیو زموږ د باره کې دا چې سامسنګ FRP Exynos CPU چې کومه ده که نه، نو د دې FRP څنګه ختمه کړو. او په EFT کې دا سپورت راغلی ده، خالي Exynos CPU چې سامسنګ FRP دا نوي سکیورټیانې او زړې سکیورټیانې ټولې ختموي. راځئ ویډیو شروع کوو. ډاونلوډ موډ کې موبایل په دې وجه وتړل ځکه چې د په ډاونلوډ موډ کې ماډل نه ښول. ډاونلوډ موډ کې مو کیمرا ته وتړل، کیمرا کې مو ماډل وکتل. دا ماډل واخلو موږ ګوګل کې سرچ کوو چې د دې موږ د IC نمبر وګورو. د IC نمبر یې څو دی؟ Exynos IC نمبر دلته ګوګل کې به سرچ کوو CPU ټایپ چې دا د IC Exynos CPU 850 ده. اوس به بیرته دلته EFT Pro ډنګل ته راسو. EFT Pro ډنګل ته رالو، موبایل به په ډاونلوډ موډ کې که ډاونلوډ موډ کې به یې بس خالي ماضي 1 کلیک به ووهو په FRP باندې. دا ماډل دی، نو FRP خالي به FRP سټارټ ووهو. نور به موبایل په ډاونلوډ موډ کې چې ډاونلوډ موډ کې به یې خپله دی ډاونلوډ موډ چې باسي مغه کوي. اوس بیرته ګوره دلته هغه IC غواړي چې کومه IC دی غواړي، دی هلته سپورت لري کومه IC چې په دې کې کارول شوې ده. دلته موږ سرچ کړو 850 Exynos 850 IC دی ده که نه. داسې مو سرچ کړله، دا به اوکې کو. نور به موبایل په ډاونلوډ موډ کې ډاونلوډ موډ چې به نه باسو خپل EFT کار ټول خپله کار مخې ته وړي. دا د دې ماډل دی سامسنګ A122F دی چې په نورو ټولزو کې هیڅ ټولز کې سپورټ نه و. یو سامسنګ سیمس ټول په نامه باندې کوم ټول راغلی په هغو کې سپورټ و، او په کیمرا کې سپورټ ده. کیمرا ته به نو ټیسټ پوینټ ورکوي، خلاصوي به بیک کور به خلاصوي او بیا به ټیسټ پوینټ ورکوي دې ماډل لپاره. او اکثره نور ماډلونه مو داسې ولوس چې کیمرا کې سپورټ لرل خو ټیسټ پوینټ چې به دې ورکړلو په ټیسټ پوینټ سره به هم هغه نه قبلاو، د ده سکیورټي به جګوله، ټیسټ پوینټ به نه قبلاو، EUB موډ ته به نه تلل. نو مخکې به EUB موډ ته موبایل تلل بیا به خلاصېدل، هغه به هم ټیسټ پوینټ ورکاو. او اکثره موبایلو ته به لکه دا ډېر ماډلونه چې به ولو هغو ته به بیا ټیسټ پوینټ نه ورکولو، لکه سامسنګ لکه سامسنګ چې در واخلې A150 A120S دا ماډلونه چې کوم ماډلونه مخکې ولو هغه خو ټیسټ پوینټ نه و، خو بیا به بوټ لوډر خلاصېدل، بوټ ریپیر به خلاصېده غوښتلو، بوټ ریپیر به ریپیر کېدو غوښتلو. اوس دې کې دا ډېر ښه سپورټ راغلی ده، ډېر ښه سپورټ دی پکې. که لیټسټ سکیورټي ویني سامسنګ 2026 د دویمې میاشتې که د اولې میاشتې که د هرې سکیورټي که نه، نو دا سپورټ لري. دا ډېر ښه هغه یې پکې اډ کړی دی. نو راتلونکي به انشاءالله په دې باندې نورې ویډیوګانې هم جوړوو. فلحال خو دا ما یو ټیټ ماډل پرې باندې درته ویډیو جوړه کړه چې تاسو معلومات درکړم پرې باندې. که د 2026 د دویمې میاشتې سکیورټي هم وله نو هغه هم خلاصېږي که نو هغه هم خلاصېږي. اوس ګوره EDB انیبل کړله، دی ډاونلوډ موډ چې ریموف سلو او خپله به یې اوس FRP ختموي. اوس ګوره نو دا فرق نه کوي ورژن، که هر ورژن یې که 15 وي که 14 وي که 12 وي که 16 وي، نو تر فلحاله پورې چې کومې سکیورټیانې ویني لیټسټ سکیورټیانې دي دا ما پرې کتلي دي، دا خلاصوي. او دې په بل کوم ټول کې خو دا سپورټ تر اوسه پورې لا نه دی راغلی، که بل ټول کې راغی نو درته په هغه باندې ویډیو جوړه کړم. فلحال په دې EFT Pro کې دا سپورټ راغلی دی چې یوه ورځ یې ووتله، نن ورته خلاص هم درته ویډیو مې پرې جوړه کړله. نو ډېر ښه سپورټ ورکړی دی او ډېر زبردست کار هم EFT Pro کوي. زه نور کارونه هم ډېر په EFT Pro باندې کوم، EFT ډېر ښه کارونه کوي. نو دا ښه سپورټ ورکړی دی. تر اوسه پورې کیمرا هم دا سپورټ نه دی ورکړی، کیمرا نه مخکې EFT Pro ډنګل سپورټ ورکړو. دا FRP خلاصه شوله، FRP ریموف شوله، روټ نه دی موبایل.
بس خالي مازې ډاونلوډ موډ چې وباسي خپله خالي اسکیپ اف آر پي ووهه. بله کیمره راسره نه وه کنې ما به د موبایل هم درته ویډیو رااخیستې وه، دلته به هم درته ایډ کړې وه. راتلونکي به انشاءالله که کوم بل جګ موډل موبایل راغی په هغې باندې به درته ټسټ کوم او بله کیمره به هم درته لګوم چې موبایل تاسو ته په سکرین باندې ښکاره سي. نو نور کوم کار په موبایل کې نشته، موبایل خالي ډاونلوډ موډ ته ولګوئ. ډاونلوډ موډ چې وي بس خالي ما دلته ایکزینیو سی پي آی سی کوم په دې کې ده هغه به وګیاسته، نور کوم کار نه غواړي دا. بس نو د خدای په امان، کوم دا ویډیو خوښ شوي مخې ته یې شیر کړئ تر نورو پورې